نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قابل احترام عزت مندو مشرانو کشرانو زمونږ استاد سورا جمع کېدل دلته په مسجد کې د الله رب العزت د کتاب د قرآن کریم د اختتام په سلسله کې چې قاری صاحب د الله رب العزت کتاب قرآن کریم په تراویحو کې ولوستو اوستو عوام ورونو مقتدیانو اغا وریدو الله رب العزت د وینکو او د اوریدونکو نه د عمل په خپل دربار کې قبول کړي عزتمندو د قران کریم متعلق چې کومه خبرې وي هغه تاسو مخ کې وریدي همغه د قران کریم متعلق یو دا خبرو کو چې د قران کریم چې د کنا دا ډیر مؤثر کتاب دی اثر کوونکی کتاب دی او دا د سناشنا کتاب دی کسار کوم ملګری حاضرو نو چې درس کې نو داغي جدا انداز او جدا مزه او جدا خوند دی او چې کله عمده سلوستر کېږي په تراویحو کې نو داغي جدا انداز او جدا مزه ده او دا دومره د مزي کتاب دی چې په دې میاشت د رمضان کې با جبريل عليه السلام راتلو قرآن کریم به لوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اوریدو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به لوستو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام هغه به اوریدو دا دومره مزیدار او دومره د شوق کتاب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې وکړه ابتدا کې وਹੀ راتلا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با جبريل علیہ السلام پس ډیر زر قرآن لوستو دا دې لپاره چې دا قرآن را نه چرته پاتې نشي او ایر نشي الله رب العزت ورته حکم کو چې اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په قرآن کریم باندې تلوار مکوا تیزی بدی باندې مکوا چې جبريل عليه السلام دا قرآن اوللی نو بیا دا غین رستو فاذا قرأناه فاتبع قرآنا او دا دومره ناشنا کتاب دی قرآن کریم چې د دې نزول شوی دی په امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو ورځ نبی علیہ السلام عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته وی اے عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ما ته قرآن کریم اولولا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قرآن ز تاسو ته څنګه ولولم حال دا چې دا قرآن خو په تاسو نازل شوی دی د دې وحی په تاسو باندې راغلی دا زی څنګه ولولم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې دا قرآن کریم بل سو کوئی کنا بیا ډیره مزه کوي دا قرآن چې خپل وې کنا اوم د دې یو خوند دی د دې یو مزه ده خو چې کله یو قاری یو عالم یو هغه څوک چې هغه ته قرآن زده وي او هغه د بل چا نه اوري کنه بیا پکې لا ډیره مزه وي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی ما سورۃ النساء شروع کا د 15وی سپاری دی آیات ته چراو رسیدم فکیف اذا جئنا
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما توی اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادرے گا. وی زودری دم ماچ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک تو کتو سترگو تمیو کتا نہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دسترگو مبارکونا اخکرا روانوی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا خبران دا کڑی بل سینی دی ویلی دا اللہ کتاب قرآن کریم لری سورت نساء لیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه دا طولو پیغمبرانو امام آخری پیغمبر چه دا نبوت دروازه پاغبان بندشوا اغا شخصیت چه رب کائنات پا زندگی کی پر آسمان تخی جولیو اغا پیغمبر چه دا اغا پراتلو بانی مخکینی کتابونا اغا منسوخ شو اغا پیغمبر چه تر قیامت تر سبا پوری پیغمبر دے دا قرآن کریم چه امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوری. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سترگو مبارکو تا گورام نو داغین اخکرا روانی دی او جاڑی ماتوی چه عبداللہ ادری کے پدی زیبان نہیں مؤثر کتاب دے اثر کو ان کی کتاب دے خواہ سنگا اثر کو ان کے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا لان دے راشا صحابہ کرام تو گورا یو صحابی لگیا دے اغزان تا دیوال جوڑائی بل صحابی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در ستلے دے کلچ واپس راضی پدی صحابی بانی تیوری گی ورتے وی اے رورا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خوانا خطر آگے دارا تو آیا چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی نن کم وحی راغلے دا کم صورت راغلے دے کم آیاتون راغلے دے آغا صحابی ورطوئی چھ دا آیات نازل شوئے دے چھ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون اے تق دے حساب کتاب مرگ دغ دے رو رسیدو خلقو تا حساب کتاب دیر نزدی شو دا خلق اسم پا غفلت کی دی او دا مرگنا او دا قیامتنا او دا حساب کتابنا اعراض کئی مخڑے او وی خواد دمرا سری پیو کو دانوی چی دام ضرورت تے دا دیوال بسر تو رسوم دا بیا ٹیپو پر استر کما دا دید پاس او بیا چتوا چوم دا اقزی نخکترا کشو پلا سنے صفا کوئی مرگ نزدی دے قیامت نزدی دے اس لگی مدی وادو نجوڑم. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت تاثور دلے دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشپی لگیا دے گشکے پلارو کسو کی گرزے دنہ پکور کی او تنولار دے آغاد دشپی عبادت کئی موز کے یو پائے کی دا اللہ کتاب قرآن کریم لولے سورت تور پائے کی لولے او چکلا دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا غقبانی دا آیات لگی چھ ان عذاب ربک لواقعا ستاد رب عذاب چلے خامخا واقع کی دن کے دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ دا آیات وری دو فوراں کور تلاڑو سے چل پیو شوا یو رزنا دو رزنا یو افتنا مسلسل یو میاش پکٹ کے پروتو چھ خاد اللہ عذاب رات دن کے دے اگا واقع کی دن کے دے مونگ دے پلارو کسو کی گرزو مونگ دے باچیانے کو مونگ دے خوراک اس کا کو دا دنیا مزیو دا دنیا مزی اگا دے حاصلو یو میاش پروتے چاہتا پتہ نشترے چپا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانے سچل شوے دے پس دے یو میاش دینا بیا پتہ لگے چا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طول قرآن کریم نا نمم نا لس سپاریم نا لس سورتنم نا صرف یو آیات دا قرآن کریم اور دلے دے چھ ان عذاب ربک لواقع ستاد رب عذاب خامخا واقع کی دن کے دے یو میاش کٹ خوڑ لے دے اس کی دیشی دے چاہ ذہن تدارشی چھ مناکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاک سینہ و پاک زڑیو اخو صحابہ کرامو کنا پاک سینو والا او دارنگی توجہ والا مرد دین مخکتا راشا دا حبشو باچا دے نجاشی باچا اغتا چاہتا شکایتو کو چھ ستا دے ملک تا ستا دے علاقے تا ستا دے کلی تا دا سکسان راغلی دے چھ دے عیسیٰ علیہ السلام الوحیت نمانے عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ زوی نوے عیسیٰ علیہ السلام تا سالس و سلاسہ نوے نجاشی با چاوی رو غاڑی دا کسان صحابی رازی وی دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارکی تسوے اغورتوی منگ چیلا اس راتو نوہی راغا دا برنا پدغه ټیم کې سورت مریم داغي نزول شوه او صحابي ورته شروع شو چې وذکر فی الكتاب مریم
إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وینا او تلاوت د چا د صحابي دي برا پا کرسی بانے برا پا منبر بانے برا پا تخ بانے سوک ناستے عام کس ندے ناسا دا حبشو باچا ناستے. قرآن کریم کے اوم سپارہ کے اللہ ددغ انسان تذکرہ کئی. اللہ فرمائے کلے چد دا قرآن کریم ووریدو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ فرمائے کلیش قرآن کریم وریدو نو دا باچا دستور گنا اخکرا روانے شوی دسدا وجنا مما عرفو من الحق حق اپی جندلو پتوتو لگی دا چی دا چا دعوی کری دا دا نبوتو دا پیغمبر او دا رسالت بلکل رشتونے دے دا پکم کتاب بانے چلا تلکری دے بلکل ہم دا قسی عام انسانان خبریدا صحابہ کرام خبریدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی باچا دے نجاشی باچا صحابی ورطا قرآن وینو پاغبانے اثر گئی او دا آغا باچاو بیا چکل دے وفات شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام توی روزائی نجاشی باچا وفات شوے دے نبی علیہ السلام پہ غیبانہ جنازوں کا. قرآن کریم دمرا اثرناک کتاب دے دمرا اثرناک دے دے انسانیت نلان دراشا اگا قوم چتا سمخ کے وریدہ چاگا دیر سرکش دے چاگا دی پیریانو کی سرکشی زیادہ دا بغاوت پہ کی زیادہ دے دا اللہ حکم منل اگا پہ کی دیر کم دی. خبل طرف تا قرآن کریم یو داسی نسخ دا قرآن کریم یو داسی معجزہ دا قرآن کریم یو داسی اثرناک کتاب دے دا قرآن کریم دا نزول نمخ کے بعد دا پیریان او دا شیطانان برتلا خوچی کل دا قرآن کریم وہی شروع شوان او دا دی بندش راغ و باز دی اس برنتلا دی دا فیصلو کا چپا اللہ رب العزت پر دنیا کی اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. اللہ پر دنیا کی دشر ارادہ کردے دا زکا مونگ دا پر نوز بنشویو او یا اللہ پر خلقو بانے دا خیر ارادہ کردے دا. بیریان تقسیم کا گرز شابئی پدی کی یو ڈلا یو جماعت مفسرین فرمائے چاگد نہو کسانو جماعتو پیریانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سار پمانزے کے ولاد نصیبین علاقے کے دا پیریان رو رسید. اللہ فرمائے سورت عقاش پہ گشتم سپارہ کے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. لرزین آواز وری دورا روان شو دی آواز پسے چی دا آواز دا کم زین رازی خمال گرو تیوے انصتو چپشای چپا چکل رو رسیدہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرأت واردو درس ندے کرے چی سلویخ رسیدہ وروا یو میاش پا تراویحو کے قرآن ولستے شو ننا صرف سال ٹیم کے پیریانو قرآن واردو پیغمبر علیہ السلام تا دا پتم نشترے چی پیریان راغلی دی. اللہ فرمائے فلما قضیا کلچد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرأت پورشو ولو الى قومهم منذرین پل قوم توڑید پدا سے حال کی چیرہ و تور کئے پیریانو بانے فوراً قرآن کریم اثر کو ولے. مفسرین فرمائے زکد اداب و خیال وساتلو قرآن آوازی چی اور یو بلدوی انسیتو چپشی چپا دا سوی لکی گی قانون دادے چکلی و انسان یو خبر غور سرووری دا قرآن خو منگو تاسو ډیر ویلې دی او ډیر موریدلې دی کم ځای کې منگو او جړل یا مو شکل د جرا جوړ شو یا مو چرته پسره کې یاره پیدا شو مخکې تاسو ورې چې دا په انابت سره کنا او انسان متوجی ناستی او دا نقشری ټول ځان ته وړاندې کړی وي چې قوم د نوح علیه السلام الله ولی تبا که شرک کړو که زما په بدن کې شرک راغی نو هغه الله اوسم قادر دی پا عذابونو بانے پا سزاگانو بانے دیتو گورا قرآن کریم اثر کے او کنا منگو تاسو دا سیناز تیو چیرا پا یو گوگی اورو پا بلے او باسو او بس پس لکی سوجرو فکرون یو قابل قبیق قرآن کریم دا سی اثر نکی پیریانو تو گورے خواہ سال ٹیم کی اوریدلے دے او تمرا اثر کڑے دے پا دی بانے چی اللہ صورت جن کے وئے قل اوحی الی انہو استمع نفر من الجن پیغمبر علیہ السلام دے خلقو تو آئے ماتا دا قرآن کریم وہی شویدہ چی پیریانو قرآن کریم اوریدلے دے غیمون قرآن وردو ڈیر ناشنا چی مخی چالیوری دری کنا
لکه مثال په تور باندې دلته د قران کریم درس شو ډیرو کسانو چې اوریدل خیر دا خو ناشنا قران دی ناشنا مسلې په قران کې دا مسلې خو مخکې مونږ ډیر ځل قران اوریدل درسونه مورید دا مسلې به کې مونږ نه دی اوریدل یا مثال په تور باندې په تراویح کې اولسته شو نو ډیر کسان کای پړم بیزل په داسې مساجدو کې شرکت کړي دا خو یې ناشنا قران دی ځکه دا قران خو اثرناک دی په دې خو انسان ستړی کیږي نه کنه چې دا په د باندې بوچی نو الله وی دی پیریان یهدی الی الرشد فآمنا به الله وی دی پیریان موږ په دې قران کریم باندې دا هدایت طرف تلار خې نو فآمنا به موږ په ایمان راوړې دي حق مسله ته معلومه شو بیا به سوچ او فکر نه کوي چې اورېګه اوس پېشي او دا خو اختر ته لګي ورځي او اختر نه رسته بشي او د لوی اختر پس یو کال خو تیر شو را روان کال ته نه پیریان وی یهدی الی الرشد نو فآمنا به منتدا پتو لګیدا چې قران کریم دا لار خې کامیابی طرف ته فیدی طرف ته نو فآمنا به موږ قران کریم باندې ایمان راوړو اثر دا دی چې ولن نشرک بربنا احد موږ به الله سره د دې نرسو څوک نه شریکو اخیری خبره وو کو د دې نه مخکته راشي پیریان دي صاحب کېشته دي روح پکېشته دي مکلف دي ځکه پیریانو نه بوم ته پوس کېږي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پیریانو په نوم باندې مستقل سورته دی سورۃ الجن سورۃ اعراف کې الله فرمایي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس د دې پیریانو ذکر دی لاندې براشو چې هغه مکلفون ندي عقلم پکې نشته شعورم پکې نشته الله وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قرآن کریم دومره اثرنا کتاب دی الله وی کدا قرآن کریم ما د انسانانو په زیبانه د پیریانو په زیبانه په غربانه نازل کړي وي غربانه لو انزلنا هذا القرآن على جبل په غربانه دی غرتا د انسان په شانته عقل فهم او شعور ور کړي شي الله وی لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله وی دا غر چې دا بزره زره شي او د الله د يرینا دا ول قرآن ډیر اثرناک کتاب دی تاسو په درس کې زیبانه دا کفار واقعات اوریدلې چې قرآن اوریدلې دی فورن هغه باندې اثر کړی دی ایمان وروړي دا آشنا کتاب دی عزتمند مونږ او تاسو ته پکار دی چې د کال 12 میاشتې مونږ او تاسو چرته د الله د کتاب نه غافل نشو او دا نو چې باز درس وشو دی ځکه او دوره وشو او بیا به خیر ان شاء الله بسان تکړه کو چې کال ته نن خو پدی دوره کې رانه یو دوره درس تلو خو کال ته ان شاء الله بیا د اول ورځ نه ناستم نه کال لا ډیر لري دی ان شاء الله د سبانه بیا درس تناسیو سبانه بیا قران تناسیو د کو به د قران کریم خو به د قران کریم د دې درس او تدریس د دې تعلیم او تعلم څنګه نبی علیہ السلام فرمایلی دي مونږ او تاسو ته نن هغه انسان ډیر غوړه ښکاری چې چا سره مال ډیر وي د چا بنگلې وي د چا یو عہده وي او پیغمبر علیہ السلام وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه الله وی هو خیر مما یجمعون دا راتل د قرآن او دا قرآن کریم بیا لاس کې راغستل دا غوړې د هر هغه سنا چې داخل کې راجمع کوي عزت مندو دا میاش یو کنه دا ډیر د خیر او د برکتونو میاش او خاص کر د اخیری عشره او په دې اخیری عشره کې د 15 ورځې د 15 شپې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې تاسو په دې 15 شپو کې شپه د قدر چې دا نو هغه تعالی شي فضیلت تاسو مخکې درس کې موریدو په یو د دې شپې عبادت چې دی نو هغه د زرو میاشتو د عبادت نه غوړه دی او په دې شپه د قدر کې ملائک را کوزيږي او خاص کر جبرئیل علیہ السلام را کوزيږي او حدیث کې دا دی چې یصلون علی کل عبد قائد او قائم یذکر الله عز وجل دا ملائک چې د رحمت دعاګانې د مغفرت دعاګانې غواړي هر هغه بنده ته چې هغه ولاړ او ناس د الله ذکر کوي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو شپه د قدر تلاش کې په یوشتما درويشتما پنځشتما اوشتما او یو کم دیرشمه د بیګه د چې کومه دا چې کومه شروع ده پدې کې تاسو شپه د قدر چې نو هغه تلاش کوي نو اکثر ملګرو وا په دغه دریو سلور شپو کې عبادتونه کړی وي کې دې شي چې دغه شپه د قدر چې دا نو هغه نه نشوي ځکه حدیث کې بیا علامه ذکر دي داسې چې هغه کله تیر شي خو په دې شپو کې به هر انسان عبادت کې په دې نیت باندې ځکه حدیث کې داسې دی نبی رسول سلام کله فرمایي التمسوها دا تاسو تلاش کوي کله وي تحرو کوشش کوي تاسو د دې شپې نو دا شپه چې دا نو دا ډیره د عزت شپه ده
بیا دا کمزېږي چې موږ او تاسو ناست یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو شو چې بزمکو کې کوم ازمکه ډیره غوړه ده او ناکار ازمکه کومه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تلاپت نشته جبرئیل علیہ السلام راغی ورته فرمایل احب البلاد الى الله مساجدها غور ازمکه چې دا پزمکو کې هغه الله تزمکه د جمعه تا موږ تاسو ډیر په بهترین ازمکه باندې ناست یو د ورځم یو ډیر اعلی عمل شوی دی چې هغه روزه ده دارنګه اوس موږ تاسو د کوم عمل ته چراغلیو چې هغه د قران کریم اختتام او دام عمل صالح او نیک عمل دا وشو بیا شپم شروع شوی دا او بیا پاغه تاک شپو کېم دا او بیا حدیث کې مرضی کله چې په یو محفل مجلس کې نیکان خلک وي مشران خلک وي کشران وي هغه د رب نه غواړي نو هغه دعاګانې الله رب العزت هغه قبلې نو دعا به وغواړو د دې زید لپاره د دې مرکز لپاره د چا چې د خدمت وکړو د قران کریم د قاریانو لپاره او داري مقتدیانو لپاره درس وسار د میاشې ونیما دلته دوره تفسیر شو دا غي لپاره او خاص کر د دې لپاره چې دا کم درس وشو چې الله رب العزت د دې برکات په دې مسجد او دې محله او دې کلی کې بلکې په ټوله علاقې کې الله رب العزت د خیر او برکات هغه خوري کی اوریدونکو او لستونکو ته الله رب العزت پورا اجر او ثواب ورکي بیماران وی راغی د لپاره دعا غواړي کم کسان چې هغه مقروض دي راغی د لپاره دعاګانې غواړي الله سره ډیر زیات مال دی دا ټول مال چې دا د الله سره دی او الله ورکه انسان ته بغوخ تبانه چې انسان ته وغواړي بعضی بیماران داسې دي چې هغه په کورونو کې په هسپتالونو کې پراته دي غریبانان ډیر پریشان دي د دعاګانو محتاج دي هغه لپاره دعاګانې وغواړي هغه مسلمانان چې د کفارو سره پکې دو بن کړي زمونږ استاد غنور وسته رسي دغه یو دعا ده او عزتمندو دا دعا چې ده کنه دعا د ځان ته عبادت ته الدعاء هو العباده او دا بیا په عبادتونو کې هغه عبادت ته چې د دې حیثیت لکه په عامه معاشره کې یو انسان د چا سره جنگ جګړه کنا نو اول خله استعمال کی کنزل ورته کی چې دا غینم زیات چې بیا د سپیړه وباسي چې دا غینم زیات چې بیا وسره جګړه کی چې دا غینم په دشمنی اوچته شي کنا نو بیا هغه سکه دیو پسې اسلحه راخلی ټوپک تماچا ور پسې راخلی نو په دین کې د دې دعا داسې حیثیت ته الله رب العزت په دې باندې ډیر زیات انتهایی خوشحالي کی تقدیر د انسان په دی باندې بدلیږي یو انسان ته الله یو خوشحالي دارنګ مال صحت هغه لیکل دي خو الله سره دا ویلي کدا انسان مان غواړي سو تور کوم او کله داسې وي چې انسان ته خوشحالي خو ور نکړي شي لیکن په د باندې تکلیف او مصیبت راتون کې وي د دې دعا په وجه باندې هغه ته الله اخوا کی د چا مینس کې دشمنیان وي د غي د پاره دعاګانې وغواړي شایب د دې وجه نه پریشان دي د چا اولاد نه غي د پاره دعا وغواړي د چا چې وی د غي د صالحیت د پاره دعا وغواړي چې الله وتعالى بچی دیندار کی نیک عمل کی کم بچی داسې وي کم ځوانان چې هغه پناشو تماشو او دارنګ بيدینی کی وي په فسق او فجور کی وي میاش د رمضان په 13 شو یو روزیم نه دني ولي منځم نه دی کړي اړون کې د سړونو هغه الله دې د غیر لپاره دعاګانې وغواړي کم کسان که تاسو ته معلومي په نوم باندې وته دعا وغواړي چې الله پلان کې د پلان کې زوی یا الله هغه ته نه غلاروخه یا الله په دین اسلام باندې راولي یا الله دې ګناهونو نه بن کې او دارنګ د عام معاشري د لپاره دعا وغواړي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة دعا غواړي چې الله موږ په دې ژوندۍ کې څومره کمې شي یا الٰه العالمین په خپل فضل موږ ته معاف کړي یا الٰه العالمین زموږ په ګناهونو باندې یا الله د عفو کلام راکاږي یا الٰه العالمین موږ رجوع کوونکي او ته یا الله زموږ خطاګانې هغه په خپل فضل او کرم سره یا الله ته معاف کړي یا الٰه العالمین چې څومره خلق محتاج دي د مال دي د بیمارو دي نور مشکلات دي یا الٰه العالمین دا غي حاجتونه ته پوره کړي یا الٰه العالمین په معافی باندې خوشاليږي یا الٰه العالمین مونږه معاف کړي یا الٰه العالمین زمون ګناهونه هغه معاف کړي یا الٰه العالمین چې څومره خلق په دې ځای کې حاضر دي په دې نیت باندې راغلي دي چې دا یو پاک زید پاک وخت دی
رب نه دعا غواړم یا الہ العالمین دعاګانې ته قبول کړي یا الہ العالمین چې څه مشکلات ځان سره وروړي وي یا الہ العالمین خبردار د زړونو ته یا الہ العالمین دا غیغه مشکل حل کړي یا الہ العالمین مشکل حل کړي یا الہ العالمین په جبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو فرمایلی دي چې هر شپه زه د جهنم نه خلق آزادوم جنت والے جوړوم یا الله که زمون نمونه تر اوسه پورې د جهنميانو په لیست کې یا الله زمون نمونه دا غینه کټ کې په جنتیانو کې ولیکي یا الله زمون نمونه د جهنميانو نه کټ کې یا الله په جنتیانو کې ولیکي یا الہ العالمین زمون نمونه د جهنميانو نه کټ کې یا الله د جنت والا مو جوړ کړي یا الہ العالمین څومره خلق چې بیماران دي په کورونو هسپتالونو کې یا الله صحت کامله ورکړي یا الہ العالمین غیب من ډیر زیات خپوي چې په دې عبادتونو کې مونږ هم شرکت کړي خو د بیماری د وجه نه بندي یا الہ العالمین تو ورته صحت ورکړي یا الہ العالمین د خپل عبادت د پاره صحت ورکړي یا الہ العالمین اوس او انده وخت کې یا الله د روزو توفیق وته ورکړي یا الله د قران د اوریدو د وینا توفیق وته ورکړي یا الله یا الہ العالمین په دې مجمع کې څومره خلق قرضداري دي یا الہ العالمین د حلال مال وته ورکړي یا الله د غیدا سټونه د قرضونو نه آزاد کړي یا الله یا الہ العالمین مال تا سره دی یا الله مونږه محتاج یو یا الله چې د چا قرضونه دي یا الله حلال مال وته ورکړي یا الہ العالمین کم خلق چې د کارونو په باره کې پریشان دي یا الله حلال مال او حلال کار وته ورکړي یا الہ العالمین دا سکار نصیب کې چې وسره ستا عبادت هم کوي یا الله یا الله د ګناه په کارونو کې مو مبتلا کې یا الله یا الہ العالمین دا سکارونه وته مو ورکړي چې سبب ته خپې دی یا الله یا الہ العالمین حلال مال وته ورکړي یا الہ العالمین چې د چا اولاد نشته دی یا الله تو ورته بچي ورکړي یا الہ العالمین چې د چا بچی شته دی یا الله تینه کمل کی یا الله تی دیندار کی یا الله ته د مور او د پلار سترګي یخي کی یا الله تی قران والا کی یا الله تی علما کی یا الله نیکان خلقی کی یا الله په دې معاشره کې په دې ناسو کې د چا بچی نه فرمان وي یا اوریدون کې داسې چې دا غي بچی نه فرمان وي یا الہ العالمین اړون کې د زړونو ته یا الله دین طرف ته زړه راواړي یا الله دا غي د ځواني د طاقتونه یا الله په عبادتونو کې صرف کې یا الله دا غي د مالونو د ګناهونو په زیبانه یا الله په دین کې ولګي یا الله دا غي د سوچ او فکر چې ګنده استعماليږي یا الله ته په دین کې استعمال کړي یا الہ العالمین د دنیا د ژوندۍ دعوت د آخرت د پاره د کامیابی ذریعہ ګرځي یا الله یا الله چې د چا په منځ کې یا الله دشمنیان دي او دا غي د وجنه پریشان دي یا الله اړون کې د زړونو ته یا الله دا غي په زړونو کې یا الله ته محبت پیدا کړي یا الله ته مینا پیدا کی یا الله ته الفت پیدا کی یا الله رورولي پیدا کی یا الہ العالمین د دې دشمنۍ نه تواړي یا الہ العالمین صبر مجاهدین چاغه د کفار سره یا عام خلق سره په کېدو باندې کې په جیلونو کې یا الہ العالمین هغه کورونو تراولي هغه باندې د مور پلار او دارنګ د خزو د بچو سترګي یخي کی یا الہ العالمین د سره آزاد کی چې الله په آزاد طریقه باندې استا غلامی او تابعداریو کی یا الله یا الہ العالمین کم خلق چې استا په دین کې لګیا دي په هر طریقه باندې یا الله دا غي حفاظت وکي یا الله دا غي د کورونو حفاظت وکي یا الله دا غي د مالونو حفاظت وکي یا الہ العالمین دا غي د بدنونو نه داسې اعمال صادر کی چې سبا د قیامت په ورځ باندې هغه پاغي باندې کامیاب شي یا الہ العالمین څومره مشران چې وفات شوي دي نږدې یا لري یا الہ العالمین تاغي تبخنه وکي خاص کر دلته زمونږ نږدې ملګری عجیزه فضل ربی یا الہ العالمین په دې مجلسونو کې او په دې درسونو پروګرامونو کې بناستو یا الله تاغه ته مغفرت وکي یا الله بخنه ورته وکي یا الہ العالمین انسانو کو سکو تاهید شي یا الله تو ورته معافي وکي یا الله جنت و د باغچو د جنت د باغچو نه باغچو ګرځي الله قبر داغو یا الہ العالمین جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکی یا الله د قبر د عذابونو تکلیفونو یا الله محفوظ کی یا الہ العالمین دنیا کې چې کوم سعی او عمل کړو یا الله د دې په خپل دربار کې قبول کی یا الہ العالمین نو څومره په دې محله کې مشران کا شران په دې کلی کې وفات شوي دي یا الہ العالمین هغه ته بخنو کی یا الله دا هغه په ګناهونو باندې د عفو کلم راکاږي یا الہ العالمین استا وسیع جنت ته یا الله جنت ته نور خلق پیدا کی یا الله دې تیار درغلي دی یا الله جنت ورته ورکی یا الله په جنت الفردوس کې وتعالى مقام ورکی یا الہ العالمین څومره خلق چې دلته موجود ناس یا आवाज اوري مونږ ټول یا الله د قبر د عذابونو نه محفوظ کړي یا الله قبرونو ته د جنت د باغچو نه باغچو ګرځي یا الہ العالمین استا مخه ته چې درزو یا الله عمل نامه را ته په خیر ازبانه راکې یا الله په صراط باندې مو په سانتیا سره تیر کې یا الہ العالمین جنت الفردوس را تراکی یا الہ العالمین
دا که مونږ ټول مسلمانان یا الله پیغمبران یو خامخه کوتاهی کمې برانه کیږي یا الله هغه کوتاهی او کمې یا الله هغه راته معاف کړي یا الہ العالمین هغه راته معاف کړي یا الله په معافی باندې ډیر خوشاليږي یا الله هغه راته معاف کړي یا الہ العالمین چې څومره خلق په پریشانو کې یا الله د دې پریشانې ختم کړي یا الہ العالمین دا کفار زمون ملک په خستر غبانی نه ګوري یا الله د دې نظرونه بل طرف ته واړي یا الله زمون د ملک حفاظت وکړي یا الله زمون په ملک کې د مدارس او د مساجد حفاظت وکړي یا الله په دې ملک کې د علماو حفاظت وکړي یا الله په دې ملک کې د دینی درسګاونو حفاظت وکړي یا الہ العالمین دا کفار په خپل منځ کې په یو بل باندې اخته کی یا الله د دې مالونه د دې ځواني او د دې طاقتونه په خپل منځ کې په یو بل باندې صرف کی یا الہ العالمین په هر ځای کې چې مسلمانان دي په هر ملک کې دي یا الله د کفار د ظلمونو نه محفوظ کی یا الله د غي د دشمنۍ نه محفوظ کی یا الله د غي د تکلیفونو نه محفوظ کی یا الہ العالمین په کوم ځای چې په کوم ملک کې چې مسلمانانو باندې پابندیان دي د کفار عبادتونو ته نه پریدي یا الله هغه په عذابونو باندې مبتلا کې دغه کافران یا الله مسلمانان ته محفوظ کی یا الله هغه ته آزاد کی یا الہ العالمین هغه ته د نیکو اعمال او توفیق ورکړي یا الله یا الہ العالمین مونږ عاجز بندگان یا الله ډیر زیات احتیاج مو دیتا تا اوس مم دی او بیا مم دی او مخکې مم یا الله زمونږ احتیاج د سينو نه خبردار یا الله ته زمونږ احتیاج ختم کی یا الله یا الہ العالمین چې سو غریب یا الله د حلال مال ورته ورکی یا الہ العالمین پریشانی وینه پریشانیاں ختم کی یا الله زمونږ د موجوده چې کم ناس دی او زمونږ د ټولو ذهنونه او دارنګ سینې یا الله د قران او د حدیث علم تکولو کی یا الہ العالمین د قران او د حدیث علم را ترا کی یا الہ العالمین پاغي باندې د عمل کولو توفیق را ترا کی یا الله زمونږ بچی او خزي یا الله هغه دیندار کی یا الله په معاشره کې چې کوم نوجوانان دي هغه یا الله دیندار کی یا الہ العالمین د سپینګری او د ماشومان او د علماو یا الله تعالی لاس پورته کړی دی او ستا وعده دادا چې کوم یو انسان هغه بډای وي او ما ته لاس پورته کی زدا هغه لاس خالی نه پریدم یا الله د ایسر زمونږ د دعاګانې قبول کړي یا الله یا الله شپم دا شپه شروع شوی دا او بیا په تاش بو کې د استا په کور کې ناس دی پس د عبادت نه یا الله زمونږ د دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي یا الہ العالمین چې دا سو یا سو پزړونو کې زمونږ دین یا الله په شک د نه غواړو خو په یقین د نه غواړو یا الله چې د دې کوون کې تی یا الله زمونږ د حاجتونو پوره کړي یا الله خو په یقین د نه غواړو یا الله بل در نشته بل څوک نشته چې خپل احتیاج هغه ته وړاندې کو یا الله زمونږ د حاجتونو پوره کړي یا الله زمون مشکلات حل کړي یا الله زمون پریشانیاں ختم کړي یا الہ العالمین دا کوم عمل چې دلته وشو یا الله دا خپل دربار کې قبول کړي یا الله د دې پورا اجرونه او ثوابونه وینکو اوریدونکو تور کړي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.